د خپلواکۍ ورځې ته چمتووالی کونړ کې د ملي بیرغ لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک څه وایي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا سور رنګ مو دی د وینې، دا زور رنګ مو دی د سترګو او زرغون مو د وجدان دی. دا ستا افغانستان دی او هم زما افغانستان دی. کونړ څخه تازه خبر دا دی چې د هیواد د خپلواکۍ 103مې کلیزې د لمانځلو لپاره د ښار په بېلابېلو برخو کې عام خلک او دکانداران 3 رنګه ملي بیرغونه لګولي دي. د اسداباد ښار اوسیدونکي وایي چې تر اوسه طالبانو د دوی مخالفت نه دی کړی او نه هم کوم بیرغ لرې کړل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د کونړیانو یاد اقدام ستایي او له نورو خلکو هم دا غوښتنه کوي چې د سبا ورځې لپاره د ملي بیرغونه ولګوي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کوي چې د ملي بیرغ سره د له دښمنۍ تیر شي ځکه دا بیرغ نه د امریکا لخوا جوړ شوی جمهوریت بیرغ دی او نه هم شخصي د اشرف غني بیرغ دی، بلکې دا بیرغ له 100 کلونو ډیر تاریخ لري او هر افغان ورسره له زړه نه مینه لري. نو که غواړي د افغانانو زړونو کې له دوی څخه کرکه لرې شي باید د دوی ارزښتونو ته سپکاوی ونه شي او اجازه ورکړل شي چې د خپلواکۍ ورځې د ملي بیرغ په رپولو ولمانځي. قدرمنو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.